پښتو فلمونو او ډرامو وتلی اداکار نعیم مخلص اوس په کم حال دی؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. او که همداسې د تازه خبرونو او معلوماتو نه ځان خبرول غواړئ نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، ورسره بیل آیکن هم ووهئ چې زموږ نورې ویډیوګانې رسي او تاسو پورې در رسي. دوستانو، نعیم مخلص چې ډیر زیات پښتانه پیژني چې یو ښه د ډرامو او فلمونو اکټر دی، خو ډیر کم خلک د دې نه خبر دي چې نعیم مخلص یو ښه شاعر هم دی. څه وخت مخکې نعیم مخلص احساس ټي وي چې یو چینل دی، هغوی سره یوه مرکه کړې وه او ډیر خلک په نعیم مخلص باندې غوسه و چې ولې پښتنو پسې خبرې کړي دي او ولې خوشحال خان بابا ته سپک ویلی دي. خو دوستانو، احساس ټي وي والا خو ټول پیژني چې هسې ځان نه یو شیطان جوړ کړی دی او خلک بدناموي. نعیم مخلص چې کله دغه انټرویو ورکړی وه نو هغه وخت کې رور د لاهور هسپتال کې اډمیټ و او ډیر زیات په بد حال باندې و. نو معلومه دا ده چې په دغه وخت کې به انسان همدغه شانتې جوابونه ورکوي او په دغه وخت کې د انسان نه انټرویو هم نه ده پکار. نعیم مخلص که هر سره په پښتو ډرامو او فلمونو کې ډیر زیات کار کړی دی او د پښتنو دپاره ډیر زیات کار کړی دی چې د دې غټ ثبوت د هغه شاعري ده. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د نعیم مخلص باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور نه ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.